دا د چا؟ د نبی علیه السلام یار په ژوند کې د جنت زیری دی باندې د نبی علیه السلام په حضور کې یو عمر تېرېږي د ده پر دغه باندې پر زره باندې اوښکې راتویېږي او زه ورته اوس ما او ستا خپل حال راسه زه ورته سره به یاد ولې په ژره کې دا اوښکې ولې په ژره کې راتویېږي نو خو قبر ته ولاړ دی به دا قبر حال نو چې دی دا قبر ته چې ودرېږي نو څنګه دی دا قبر څنګه دی وجه زه حال درته وایم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحنا طويلا ثم كبرنا طويلا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد تقايزت على هذه العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه رواه احمد مشکات شریف حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اصحابی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی هغه یو ښه اصحابی دی نبی علیہ السلام جنازې لره ورسره رالی جنازې لره ورلی جنازه کوي نبی علیہ السلام پټ کوي سعد نوم یې دی دغه سعد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام چې پټ کی د نبی علیہ السلام په حضور کې نبی علیہ السلام ویل سبحان الله وایست الحمدلله وایست الله اکبر وایست چې پټ کی برای دستی ویل ورسته بیا خلکو ورته ویل یا رسول الله دا دې څه ویل دا ویل ول دا سعد رضی الله تعالی عنہ یاد کی ول یو نیک بنده صالح بنده واستي یو صالح ورور استي یو صالح ورور د خدای صالح بنده معنا دا سعد رضی الله تعالی عنہ باندې قبر را تنگ سوبره منو دا تسبیحات شروع کو خدای زین لیر کی خلاص پر سعد رضی الله تعالی عنہ باندې قبر را تنگ سو د نبی علی السلام په حضور کې د نبی علی السلام پر قبر ورته ولاړ دی پر دا باندې قبر را تنگ سو نبی علی السلام په خپل وایدا شهیدی ادا کی چې وایدا استاسی یو صالح ورور دی قبر پر را تنگ سو ته د ځان خیال راسو وکړو تا د خپل قبر د پاره څه جوړ کړی دی ما چی جوړ کړی چش مې راوړی دی اخو د خدای پیغمبر په خپل وای ته وای دا یو نیک بنده د خدای دی ستاسي یو صالح ورور دی په قبر کې قبر پر راتنګ سو ته د خپل حال راکه د خپل قبر دا قبر زما او ستا قبر ما او تا ته دا ویلې دي چې پر تا نه راتنګېږو یو بل چا موږ ته ویل دي چې پر تا قبر نه تنګېږي زه ورته بېغمې ورته وګوره اوس دا د سعد رضی الله تعالی عنہ خبره سعد رضی الله تعالی عنہ څنګه سړی و ته د دې حال زما څه وغواړې څنګه سړی و خو نبي علیه السلام ویل ول دا نیک سړی و دی څنګه سړی و ته ګر سره د لره یو بله خبره هم وکړه هغه دا ده چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا الذي تحركت له العرش وفتحت له الأبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ظن ظنة ثم فرج عنه رواه النسائي سعد رضي الله تعالى عنه دا د نسائي حدیث دی بیرته په مشکات شریف کې دی سعد رضي الله تعالى عنه داسې سړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام وای دی چې وفات شو د عرش په زنګ باندې رالی و زنګېدی د وفات سبب د اسمان دروازې را اله شوې خلاص د جنازې د پاره 80,000 ملائکه راغلي دغه د مشکات شریف حدیث دی درته عبارت مې درته ووایي 80,000 ملائکه جنازې لره راغلي دي عرش په حرکت راغلي دي د اسمان دروازې را اله شوې دي پر دغه سړي باندې دغه را تنګ سو قبر تنګ سو ته د خپل راس زو ته د خپل قبر حال ګر سره زموږ زړونه د ګر سره زړونه دي ګر سره ده دا زموږ په سرو کې ګر سره دماغونه ستا ته راس خو دغه ته خو راسه وګورو څوک مې بیان کړه
د نبی علیه السلام د حضور خلک مې درته بیانول. حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه څوک دی؟ د ټولې دنیا د اصحابو کرامو اول سړی دی. هغه وایي کشکې زه یو پاڼه وای میده سوی وای، کشکې یو حیوان وای انسان نه وای پیدا سوی. زه ورته دونه په ځان باندې مغرور یم. دغه د سعد رضی الله تعالی عنه خبره ده چې د 80,000 ملایکې د اسمانه راغلي دي، د ده د جنازې دپاره راغلي دي. دغه د خدای پیغمبر وایي پر ده باندې دغه قبر راتنګ سو. زه ورته د دې څه دونه مغرور یم، دونه بېغمه یم چې نه قبر را باندې تنګېږي، نه په آخرت کې په تکلیفو اخته کېږو، نه په دوزخ کې په دوزخ باندې زه ورته ګرفتارېږو، مبتلا کېږو. موږ هم د قبر بېغمه یم، د سوال و جواب بېغمه یم، د دوزخ بېغمه یم. صفا زه ورته جنت لره روان یو. دا څنګه بېغمه زړه مې دی؟ دا زما زړه څنګه بېغمه دی؟ دا ستا زړه څنګه بېغمه دی؟ او دا خلک څنګه دغه وله دا خلکو زړونه څونه نازک وله، ولې نه وه بېغمه؟ دا زما زړه زما او ستا زړه په څه وجه باندې بېغمه دی؟ زما او ستا سره ملایکو کول کړی دي چې که ته مړ شوې ستا جنازې له راځم. د څو ملایکو خاطر زه ورته لرو؟ پر څو ملایکو باندې زه ورته وایم خاطر لرو چې راله راشي جنازې له؟ ستا په فکر پر څو ملایکو به لرو؟ پر یوه یې لرو. ته دا سوچ د ځان سره وکړې پر یوه ملایکه د خاطر ستا چې ستا جنازې له راشي. 80,000 ملایکې راغلي دي د سعد رضی الله تعالی عنه جنازې له. هغه داسې خلک او دغسې بیره وه د خدایه سره. داسې خلک یو موږ. ته راسه و عبادت ته مې وګوره، ته راسه و لمنځو ته مې وګوره، ته راسه و وظیفو ته مې وګوره، د خدای دپاره و عمل ته مې وګوره. زموږ عمل د خدای دپاره په څه سویه باندې دی؟ دا مې زندګي د زما او ستا. لږ سوچ راسه وکړو. څوک به و تا ته وایي در دې زوروره خبره، څوک به تا ته وایي در دې ښه نصیحت، څوک به تا ته وایي در دې ښه کتاب، څوک به تا ته وایي یو دی خبره چې هغه در دې زوروره وي. د خدای بندګانو خو ته لږ راسئ سوچ وکړئ. دغه دیوالونه وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. دغه ډبرې الله جل جلاله وایي د بیر څه زما د بیر څه دا ډبرې وچې وي، چینې ځینې راشي. دا ډبرې د خدای د بیر څه راګېلې څه ټوټه ټوټه شي دا ډبرې. او ته دا رقم بېغمه ناست یې، ته دا رقم مغروره ګورې، ته دا رقم بس په هېڅ کې دې سوچ نه دی بند. خلکو قربانۍ ورکړې دي، دونه بېغمه نه دی لکه دا زه ورته څه قرباني ما ورته ورکړې ده. د یو کوچني قرباني ما ورته نه ده ورکړې.